عزیزانو لوی خطرناک ټایم چې دی په زندګۍ کې هغه د زنکدن ټایم د زنکدن په ټایم کې د انسان د ټولې زندګۍ د ګټې او د بیلاد وخت که دغه وخت کې سړی د لغزش د شیطان نه محفوظ پاتې شو خو عمر له کامیاب شو او که دغه وخت کې لغزش د شیطان کې د گیر شو نو عمر له تباه شو که تاسو خیال وکړئ مونږ خلک چې دعا کوو نو دا وایو چې الله زمونږ آخره خاتمه خیر آخره خاتمه چې ده هغه دغه د زنکدن وخت و ځکه چې د ټولې زندګۍ دارو مدار چې دی هغه په دغه وخت باندې علما وایي چې د زنکدن په وخت کې سړی ډېر سخت تږی وي او دا وخت کې دی دا وایي که دا د ټولې دنیا دریابونه زما په دې خوله کې څوک راواچوي نو زما تنده به پې دفن شي دغه وخت کې شیطان ورته ولاړي او یو لوی کټوره لاس کې نیولې او دې سړي ته وایي چې ته وایې چې دوه خدایان دي نو دا یخې اوبه به درکړه نو دکه دنیا کې ژوند د ایمان په کمزورتیا کې تیر کړی وي نو د هغه وخت کې وایي چې دوه نه درې دي خو دا اوبه راکړه نو هغه کټوري کې علما لیکي چې اوبه هم نه وي د شیطان پکې متیازې کړي هغه توی کی او ورته وایي چې عمر له مې د بیړه تباه کړه نو زما عزیزانو عرض دا انکشاف څنګه شوی مولانا تھانوی رحمت الله علیه لیکلي چې یو بزرګ وفات کېده نو لوی لوی علما ورته ناست چې ناستو نو هغې شیطان ورته ولاړ دی او شیطان ورته وایي دې بزرګ ته چې یا مولانا قد نجوت مولانا صاحب خلاص شوی رانه اوس دا علما چې دي لګیا دي واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله او دا سړی چې کوم مړ کېږي دی وایي چې لا 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 دا علما ریان شو چې یا الله مونږ شهادت وایو او دی وایي چې لا لا د دې خدا معنا چې زه د الله د توحید اقرار نه کوم دا خو غرق شو په دې کې د خدای شان او د دې سړي تبه وشلېده او حالت یې لږ ښه شو چې ښه شو دا علما ورته وایي چې مونږ خو دې غرق کړو مونږ درته کلمه شهادت ویلو او تا ویلې چې لا لا ا بزرګ ورته وایي چې ما تاسو ته نه وایي چې لا لا تاسو سره جوخت شیطان ولاړو هغه راته وایي چې یا مولانا قد نجوت مولانا خلاص شو رانه وی ما هغه ته وایي چې لا لا دا خلاص نه یم مخکې ډېرې مرحلې پاتې عزیزانو عرض مې دا و چې هېڅ پته نه لګي د زندګۍ په انجام باندې چې زمونږ انجام به څه مونږ سره به څه کېږي آخر وخت کې به مونږ ته د ایمان دولت نصیب هم شي او که نه به شي په دغه وخت کې که مونږ ته د ایمان دولت نصیب نه شو نو ابدالآباد دپاره هم بیړه تباه شوه بیا به نه کېږي که په دغه تمه یې چې د مرګ نه وروسته دا ساعتونه ماتونه در پسې چا وکړه راوکړه جوړ په دې به وبخرې شي دا باته یې غوږ نه وباسي په دې نه کېږي چې د زنکدن په وخت کې ایمان بیلې که دا ټوله دنیا در پسې څوک خیرات کړي د یو کنجه کې عمره خیرات به نه در رسي خیرات هغه سړي پسې فایده کوي چې کم د ایمان دولت وګټلو د زنکدن په وخت او چا چې ایمان بیلو دو نو کافر د دنیا تیر شو کافر پسې خیراتونه کول څه سود نه لري نو عرض مې دا هو چې توبه چې ده په دې کې تلوار پکار د ژوند پته نه لګي اوس ته زه لا ځوان یم چې زما څه خوښه ده کوم به اخر کې به بیا توبه وباسم که قدرت داسې مرګ تا ته راولي چې اکسیډنټ وکړي لاره موټر کې روان یو غړپ شي غړپ سره در نساوتي د توبې توفیق درته نصیب نشي یا د هارټ فیل شي روانې په لاره وړه دې ودري توبې ته چې برابرېږي بیا دې خپې اګرې ته شي تاسو خیال ده نو د دې وجې نه چونکې د ژوند او د ساه وتو پته نه لګي نو توبه کې چې دی تلوار پکار ده الله دې توفیق مونږ او تاسو ټولو ته راکړي عزیزانو مړ شو سړی اوس د مرګ نه وروستو علما وایي چې د دې مړي دوه حالته دي که دې مړي ایمان تیر کړی نو دی په کور کې لا په کټ کې پروت او په جنت کې داخل او کدی مړی ایمان نه تیر کړو د کافر د دنیا تیری نو دا مړی په کور کې په کټ کې پروت او په جهنم کې داخل بیا د کور چې روان نو په دې لار باندې مراحل دي څوکۍ دي وې درې کوم خو روان آخرت ته ځي پاسپورت شته
ویزه شته دا غزه تیارې دې کړې دي وړاندې نه دې هلته بندوبست کړی دی بیا د کور نه تر قبره پورې دا مراحل چې طی شي او بیا قبر ته یوسي او په قبر کې کېږدي قبر کې کېږدي او خاورې پې واړوي او خلق ته روان شي خلق ته روان شي نو حدیث کې راځي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا خلق چې روان شي نو دا مړی دا خلقو د پڼو आवाज اوري نو دی ورپسې راپاسي او आवाज ورپسې وکړي چې کم خوا روان یې او زم چرته پرېږدي عزیزانو د فتنې دور دی پاکستان کې رنگ رنگ فتنې دي په دې قهر نن دنیا اخته ده چې مړی په قبر کې اوري او که نه اوري پیغمبر فرمایلی دي چې مړی په قبر کې اوري او ستا زمانه کې یو سړی دی د ملا شکل کې هغه وایي چې مړی په قبر کې نه اوري ډله ځان له پیدا کړي خلک ځان له پیدا کړي اوس د دې علاج څه دی د دې علاج چې دی هغه زه نه یم او نه ته د دې علاج چې دی د ملک صحیح قانون دی چې د ملک قانون صحیح وو نظم و ضبط صحیح وو بیا ته وګوره چې په ملک کې څوک غلطه خبره وکړي اوس ازادي ده که څوک کوئی مړي اوري او که څوک کوئی نه اوري او که څوک کوئی مړي ټوپونه وایي او که څوک کوئی مړي ګډېږي په خبر چا چې څه ووایي بس نو عرض مې دا و چې مړی په قبر کې حدیث کې راغلي دي چې هغه आवाज د پڼو دا اوري بیا حدیث کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې خلق تلار شي نو آتاهم ملکان دو ملائکې ورته راشي چې دو ملائکې ورته راشي نو دی راکېنئ د دغه ملائکو دوه حالت دی یو حال دای چې په ډېر ښایسته شکل کې راشي یو حال دای چې په دومره بدرنګ شکل کې راشي چې سړی ورته وګوري نو د هغه نه ډب بوټ وځي نیک سړي ته په ډېر ښایسته شکل کې راشي او بېدینه